د کندهار هرات لوی لار ستره پروژه. نن موږ غواړو تاسې د افغانستان د دې مهمې لوی لارې سره آشنا کړو. هغه لوی لار چې له کندهار څخه پیل او تر هرات پورې غځېږي. د کندهار هرات لوی لاره د افغانستان د حلقوي لوی لارې یو برخه ده او د افغانستان د جنوب او لویدیځ په نښلولو کې مهم رول لوبوي. دغه لوی لاره له کندهار ښار څخه چې د افغانستان په جنوب کې یو له لویو ښارونو څخه دی پیلیږي. کندهار د خپل ستراتیژیک او اقتصادي موقعیت له امله د دې لوی لارې د پیل مهم مرکز ګڼل کیږي. له کندهار څخه تر هرات پورې د دې لوی لارې ټول اوږدوالی 550 کیلومتره دی، خو په خپله په کندهار ولایت کې د دا لوی لارې اوږدوالی 115 کیلومتره دی. دغه لوی لار له ښاري او کلیوالي سیمو څخه تیریږي. د دې برخې سړکونه د اسلامي امارت له لوري په معیاري ډول رغول سوي دي. له کندهار څخه تر تیریدو وروسته دغه لوی لار هلمند ولایت ته داخلیږي. دغه ولایت د هرمند یا هلمند سیند او حاصلخیزو ځمکو له امله ډیر شهرت لري. په هلمند ولایت کې د لوی لارې اوږدوالی شاوخوا 110 کیلومتر ته رسیږي. دغه لار له کرنیزو او کلیوالي سیمو تیریږي چې په سیمه کې د کرنې د اهمیت له امله د دې برخې سړکونو ته ډیره پاملرنه سوې ده. له هلمند وروسته دغه لوی لار نیمروز ولایت ته داخلیږي. نیمروز د افغانستان یو له کم نفوسه ولایتونو څخه دی. دغه ولایت له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري. په نیمروز ولایت کې د دغې لوی لارې اوږدوالی څه باندې 115 کیلومتره دی چې په دې برخه کې سړکونه د ګرمې هوا له امله ډیر ساتنې او پاملرنې ته اړتیا لري. دغه لوی لار له نیمروز ولایت څخه تر تیریدو وروسته فراه ولایت ته داخلیږي. فراه د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د پراخې اندازې او د پام وړ نفوس له امله ډیر اهمیت لري. دا ولایت ډیرې حاصلخیزې کرنیزې ځمکې لري او محصولات ډیرو ولایتونو او حتی بهر ته صادریږي. فراه لرغونی ښار دی او ګڼ شمیر تاریخي او لرغوني آثار لري. د فراه ولایت د لوی لارې اوږدوالی شاوخوا 160 کیلومتره دی چې په دې برخه کې کلیوالي او کرنیزې سیمې شاملې دي. د دې برخې سړکونه د ډیر اوږدوالي او د هوا د حالاتو په نظر کې نیولو په سبب په معیاري ډول ترمیم سوي دي. په پای کې دا لویه لاره له فراه وروسته هرات ولایت ته داخلیږي چې د افغانستان په لویدیځ کې یو له سترو او مهمو ښارونو څخه دی. د هرات ولایت په مربوطاتو کې د دغې لویې لارې اوږدوالی څه باندې 80 کیلومتره دی. د لویې لارې دغه برخه د هرات له ښاري او تاریخي سیمو تیریږي. هرات د خپل بډایه تاریخ او کلتور له امله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره زړه راښکونکی ځای دی. د کندهار هرات لویه لاره له بیلابیلو طبیعي منظرو څخه تیریږي چې دښتي، کرنیزې ځمکې او کلیوالي سیمې پکې شاملې دي. د لویې لارې په اوږدو کې په هرات کې ډیری تاریخي او کلتوري جاذبې لیدل کیدای شي. د کندهار هرات د لویې لارې په مسیر کې موسمي شرایط او د هوا حالات بې اغېزه نه دي. دا لویه لار د افغانستان د جنوب او لویدیځ په نښلولو کې مهم رول لوبوي. د دې لویې لارې له طریقه د هیواد ګڼ شمیر سیمو ته بیلابیل توکي او محصولات لیږدول کیږي. په دې لویه لاره کې ډېرې اسانتیاوې او خدمات لکه د تیلو پمپونه، هوټلونه او استوګنځایونه موجود دي. د لویې لارې زیربنا کې اسفالت سړکونه او ډېری پلونه شامل دي چې د ترانسپورت او موټر چلولو د کیفیت ښه والي لپاره اغیزمن دي. پلونه او سړکونه د مختلفو سیمو ترمنځ په ارتباط کې مهم رول لوبوي. افغانستان اسلامي امارت په دوامداره توګه د کندهار هرات
د لویې لارې د بنسټیزو تاسیساتو په بیارغونه بوخت دی.